د افغانستان ملي لوبډلې وروتو پاچونکی راشد خان چرته دی او څه خبرې کړي د هر سره به هم دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو. السلام علیکم. د افغانستان ملي لوبډلې نامتو وروتو پاچونکی راشد خان وایي چې ژوند یو ځل دی، خو که یو ځل مو ښه ژوند وکړ نو یو ځل هم پوره دی. راشد خان په خپل ټویټر اکاونټ باندې خپل یو انځور خپور کړی دی او د خوندي پاک او روغتیا تر هشتاګانو سره سمې دا خبره هم لیکلې ده چې ژوند یو ځل دی، خو که یو ځل مو ښه ژوند وکړ نو دا یو ځل هم پوره دی. همداراز راشد خان بیا یو بله لنډه شان ویډیو هم خپره کړې ده چې په خپله پکې سیخ کباب پخوي او د افغانستان محلي موسیقي رباب منګی هم ورته غږیږي. د ویډیو څخه ښکاري چې هغوی چېرته په چکر تللي دي. د یادولو ده چې ویل کېږي د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ د 3 شلوریزو نړیوالو لوبو ترسره کولو وروسته نوموړی له لوبغاړو سره ګډ افغانستان ته نو راغلی او په هند کې پاتې شوی دی. خو د هند کرکټ بورډ له وبا له امله د هند تجارتي لیګ یا IPL لغوه اعلان کړی دی. که څه هم ویل کېږي چې ښایي IPL د اپریل په 15 نیټه پیل شي، خو دا هم دقیقه نه ده ځکه د هند کرکټ مسؤلین وایي دوی به حالاتو ته ګوري او هر وخت چې حالات سم شو نو دوی به IPL هم پیل کړي. نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.